بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وطنوالو، دوستانو، ورونو، خویندو او محترم لودین صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه 22م پروګرام ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. د نړۍ په هر کونج کې چې یاستئ، خدای دې وکړي چې روغ او رمټ واوسئ، او خدای دې وکړي چې دغه څو لحظې د موږ سره په دغه پروګرام کې یاستئ، د دغه پروګرام نه خوند واخلئ او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دا د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درانه صاحب او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته په ښو شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې د دغه پروګرام نه چې د جمعې مبارکه ورځ ده خوند واخلي، په خپل ژوند کې له دې نه ګټه واخلي او د اعتماد د منابعو نه یو منبع شي. ډیره مننه. خواهش کنم. دوستان محترم، به این پروگرام 22 در سلسله ذهنیت سازی صلح درباره ضرورت ها و قابلیت ها شما را خوش آمدید میگیم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و همچنین این پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین. مثل که ما در پروگرام اشتهاری هم ذکر کرده بودیم، ما در چند پروگرام گذشته درباره اعتماد سازی گپ زدیم که در یک جامعه اعتماد چه قسم رشد میکنه و ما از 5 زاویه به طرف از سل کردیم. اعتماد ذاتی که اعتماد به نفس چطور میشه، بعد از او اعتماد روابط چطور رشد میکنه، بعد از او اعتماد تنظیمی چطور رشد میکنه و بعد از او اعتماد در بازار چطور رشد میکنه. و در پروگرام گذشته ما سر از این گپ زدیم که در جامعه اعتماد چه قسم رشد میکنه و داسې نتیجه ته ورسېدو چې ټولنه یو ډېر مغلق ارګان ده او مغلق محرکات لري، او د دې لپاره چې ساده په پوه شو موږ دې ته مراجعه وکړه چې ټولنه یو تعمیر په شان ده. لکه چې یو تعمیر کې مختلف مواد استعمالیږي، په مختلف ډول باندې استعمالیږي، ټولنه هم همدغسې مختلف عناصر لري، مختلف محرکات لري، او د هغو په نتیجه کې ټولنه څرخ راځي، تاویږي. و یعنې یو سیستم غوندې مختلف غړي، ابعاد، واحدونه په هغه کې سره په خپلو ځایونو کې سره یو ځای کېږي، د یو سیستم په شکل باندې یا د یو ژوندي وجود په شکل باندې یو متحرک فعال حالت لري. په هغه کې اعتماد او باور یو له بله سره ډېر مهم رول لوبوي. نو موږ ځینې سلایډونه مو وښودل، په هغو سلایډو کې ځینې تعمیرونه ښکاره کړل، هم وویلې چې تعمیر کې دغسې شیان دي، په هغې کې خښتې دي، په هغې کې کړکۍ دي، دروازې دي، بنسټونه دي، بامونه دي، چتونه دي، مختلف شیان. ټولنه هم همدغسې ده، په هغې کې افراد دي، په هغې کې سړي دي، ښځې دي، په هغې کې کوچنیان دي، په هغې کې سپین ږیري دي، په هغې کې تنظیمونه دي، په هغې کې جغرافیایي محیط ده، په هغې کې نور ډېر عوامل موجود دي. او لکه تعمیر چې دغه مختلف مواد، دغه سیمټ چې مختلف مواد سره نیولي دي، دغه سیمټ لکه اعتماد داسې ده. په ټولنه کې اعتماد دغه ټول شیان داسې سره رانیولي دي، او هغه اصول او ټول شیان. نو موږ دغه ته رسېدلي وو. لودین صاحب له دغه ځای به یې شروع کړو، مخ به پسې لاړ شو. او دلته 2 لاسونه ښکارېږي سره له دستکشو چې هلته خښتګ دي. نو ما ته یو بل شی هم راغلی چې دغه د انسانانو د تعاملات او کارونه یا فعالیتونه چې په یو نظم کې د مختلفو محتویاتو په چوکاټ کې او واحدونه سره یو ځای کوي، منظم کوي، دا هم مهم رول لري د اعتماد. یعنې په یو نظم کې د شیانو ترتیب
د اعتماد او باور په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. یعنې اعتماد د تعاملاتو او د معاملاتو په منځ کې شکل نیسي او بالاخره انکشاف کوي. ډېره مننه، ښه موضوع ده چې هغه واحدونه دلته په دې تصویر کې په مختلفو شکلو ښکارېږي او یو د بل سره تکیه دي، په یو بل باندې استواره دي او هغه ثبات او استقامت یې وربخښلی د دې شیانو. چیز دیگه که ما گفتیم است که خود جامعه به قسم یک ارگان یک هدف داشته می باشه. از او خاطر مثل که یک تعمیر از دیگه تعمیر فرق داره، یک جامعه هم از دیگه جامعه فرق داره. نظر به افرادی که او را تشکیل میده، تنظیمایی که او را تشکیل میده و دیگه محرکاتی که در وجود داره یکی از دیگه فرق میکنه. مثل که تعمیر فرق میکنه، جامعه هم فرق میکنه. اما به صورت عموم هر قدر که مواد یک تعمیر پخته باشه، اما تعمیرم یک تعمیر پخته و دوامدار به وجود میاد. و اگر اون موادش خام باشه دیگه مثل اینی تو یک چیز از او به وجود میاد که هر طوفان و باران و هر چیز را ضعیف ساخته میره و از بین میبره و دوامدار نمیباشه. نو په دغه اساس باندې که موږ حرکت وکړو د ټولنې ځینې محرکات او په هغو باندې اعتماد د ټولنې لپاره ډېر مهم ضرور ده او هغه محرکات موږ ډېر زیات دي او مغلق هم دي، اما موږ د دې لپاره چې ساده یې کړو یو څو شیان هم له یوه نه راخیستي او دلته به دوستانو لپاره وړاندې کړو. هغه دا ده چې د اجتماعي قرارداد شتون اول په ټولنه کې د دې لپاره چې خلک یو په بل باندې اعتبار وکړي باید یو موافقت هم رسېدلی، یو قرارداد د دوی په منځ کې یو میثاق موجود وي. لکه په اسلام کې خدای پاک په قرآن عظیم شان کې ویلي چې ما د انسان یو غلیظ میثاق اخیستی ده. ټولنه کې هم دغه غړي یو د بل سره باید دغسې یو میثاق ولري او په دغه په محتوا باندې موافقې ته ورسیږي. دا یو لوی محرک ده د ټولنې. دوم یې د لرلید شتون د ازادي او مسؤلیت توازن وي په هغه کې. په ټولنه کې دغه د تعمیر عکس چې دغه کړکۍ چې ساتلې وي دورادور ټول شیان کلک کړکۍ کلک نیولي، اما کړکۍ هم یو فنکشن لري، هغه د نورو لپاره یو خدمت کوي. په دغه رقم سره یو په بل باندې استواري، هم مسؤلیت لري او هم ازادي لري، توازن صلاحیت لري. دغسې متضاد اړخونه دي په دې کې. دریم یې د زعامت او ولس ترمنځ سالم اړیکې وي. دا ډېر مهم دي د ما په نظر باندې. دریم دغه موږ تېر پروګرام کې ویلي وو، خو د دې لپاره چې یو هغه حافظه را تازه شي دلته بیا ذکر کړو. د زعامت د تعیین او د انتقال اصول او میکانیزم موجود وي. که موجود نه وي بیا نو اعتماد په هغه ټولنه کې نشته. نه پوهېږي چې سبا له خوبه راجګېږي کوم جنرال، کوم جنګسالار، کوم چا به حکومت نیولی یا به نه نیولی یا به اعلان به یې کړی یا به، یعنی یو میکانیزم باید موجود وي په دې کې او په هغه میکانیزم باندې د ټولنې غړي اعتماد وکړي. پنځم د شخړو او د اختلاف د سوله ییز د حل لپاره اصول او میکانیزم موجود وي. که موجود نه وي هغه کوم هغه انارشي منځته راځي، بې نظمي منځته راځي او اعتماد له منځه ځي. شپږم د وصل نیت او مهارتونه ولري. په یوه ټولنه کې خلک په دې باندې سمبال وي چې دغه خلک یو د بل سره څه وصل کړي، څه مهارتونه ضروري دي چې ټولنه دغسې کلکه ونیسي او اعتماد ورځ په ورځ په حالت د ودې کې وي، په حالت د بهبود کې وي، یعنې ښه کېږي، لا پسې زیاتېږي. د ملي وحدت لپاره د دفاع او ساتنې میکانیزم موجود وي. که نه غیر له هغه نه که نه وي هغه ټولنه د دې مسؤلیت نه لري چې سبا به یو بل ګروپ
په دې ټولنه حمله وکړي. بل زموږ په 15,000 کلن تاریخ کې په سلاوه واره په دغه جغرافیه باندې په دغه خلکو باندې تعرضونه سوي لاره خوانه تر دې اندازې پورې چې دغه ټولنه دې ته مجبوره شوه چې ډېر شیان د ژوند د لذت له لاسه ورکړي د ځان د دفاع لپاره د ځان د ازادۍ لپاره په قسم د یو واریر ګروپ هغه صلح شور ورته څه ورته یې بس د تورې خلک سي یعنې د دې لپاره چې د خپل ازادي وساتي د قلم او د علم او د دغو شیانو تېر سوي تورې اخیستې ده د دې لپاره چې خپل ازادي وساتي. نو دغسې مهارتونه ضرور دي یعنې که چېرته ملي وحدت دفاع او ساتنه یې سوي بیا خلک کولی شي چې په عوض د دې چې په جنګ او په توره باندې ډېر فشار راولي په قلم او په علم او د ژوند په کیفیت باندې وکړي په عوض د دې باندې چې هغه جغرافیه د نورو خلکو په قبرستان بدله کړي د خپلو خلکو په ګلستان یې بدله کړي دغه لپاره وخت پیدا کړي د دغو ټولو لپاره اعتماد ضرور ده او دغه محرکات ورته ضرور دي. د قانون او عدالت د تطبیق لارې موجودې وي محاسبه او مراقبت موجود وي دغه میکانیزم ټولنه کې موجود وي اعتماد زیاتیږي او که نه موجود اعتماد کمیږي له منځه ځي او موږ دغه اتم وکړو نور شیان هم ډېر په ټولنه کې ضرور دي خو د موږ لپاره او د موږ د دوستانو لپاره که په دغو کې دوی خپلې څېړنې وکړي او فکر پرې وکړي د ما په نظر باندې په ټولنه کې به په کافي اندازه اعتماد منځته راشي دغه اخر اعانه تعاون او خدمت که دا یو محرک په ټولنه کې موجود وي چې خلک وکولی شي یو د بل سره کومک وکړي بلا عوض کومک وکړي صیغه اعانه یې او یو د بل سره مرسته او همکاري وکړي صیغه تعاون یې او په مقابل د اجورت یې کار وکړي خلکو ته هغه ته زه خدمت بولم دغه ټول یو ځای په ټولنه کې چې موجود وي هغه ټولنه چې اعتماد زیاتیږي او خلک په مخ تللی شي. واقعا نورانه صاحب دغه اته یا هغه مسایل چې د مخکې یادونه وشوه چې هغه انفرادي یا ذاتي اعتماد همدارنګه ټولنیز اعتماد چې په ټولنو یا په اړیکو کې د اعتماد مسایل رامنځته شي یا همدارنګه په منظمې یا هغه نهادونه هم په همدې کې تقریبا دغه ټول موارد په هغو کې تطبیقېدلی شي. ټولنیز اعتماد چې موږ او تاسو دا ډېره مهمه موضوع ده اوس تاسو د دې یادونه وکړه چې د تورې او د قلم خبره مو وکړه او توره خو د ازادۍ یا د استقلال د اخیستو دپاره ده خو د ازادۍ او استقلال د څه دپاره ده بیا ځکه دا خو یوه مرحله ده یو نوع غلیظ او هغه حرکات او فعالیتونه هلته اجرا کېږي چې هلته رحم و عطوفت و مهرباني په قهر په غضب او په وینې تویولو او په وژلو یو مرحله غوندې ظاهرا دغسې خو هغه دومره قرباني ته آماده کېدل د یو لوی شي لپاره یعنې دا قرباني د یو لوی هدف په لوري باندې ټولنه باید رامنځته کړي که هغه هدف موجود نه وي نو هماغه علت ته چې همیشه هدف چې ورک وي نو بیا ټولنه بیا خمود او جمود او غفلت ته ځي او بیا بل وارې بیا د بل چا ښکار ګرځي بیا توپک راخلي او دوامداره توګه تاریخ او کلتور په توپک باندې ځان ستایي همیشه ستاینې د توپک دي او د حماسي ترانې دي اما اوس پس له د 15,000 کلن تاریخ نه چې تاسو یادونه وکړه اوس بیا د هوښیارتیا او د تعقل یوه دورې ته ضرورت ده چې پس له ازادۍ نه کوم شیان مهم دي چې تر څو ټولنه یو د بل سره دوامداره په امن او ثبات کې وساتي او له دنیا سره یې په مثبتو تعاملاتو کې متحوله کړي دغه اته شیان زه وایم چې یوه نیمه دقیقه دې ته یو ځل وګورو چې دا مغز د موږ کې لږ ذره ثبت سي او د موږ په سترګو کې دغه موضوعات مهم وي مثلا اوس په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې که فرض کړو یا هغه نهادونه چې جوړېږي په هغو کې
ولټوو. د یو اجتماعي قرارداد شتون په نه لیکل شوي شکل باندې خو د ټولو ټولنو منځ کې موجود ده، ځکه دا ټولنه یې ساتلې ده سره له دې چې ډېر طوفانونه پرې راغلي. اما د یو دولت او د حکومت او د نظام په شکل باندې داسې یو قرارداد یا داسې یو اجتماعي یو متن چې په هغه باندې بیا له دنیاوالو سره خپلې راشه درشه یا دا شیان تنظیم چې مهمه ده دنیا وګوري چې هلته موږ څه شی لرو، یا د یو لرلید شتون ازادي خو شته خو مسؤلیت ورسره شته که نشته، یا مثلا د زعامت او ولس ترمنځ اړیکې دي اوس مجلسونه کیږي، مثلا مشران ځي یو بل جته او بل جته، اما هغه که چیرې پورته قراردادونه نه وي او یو لرلید نه وي، او همدارنګه زعامت خو همیشه ژوندی نه پاتېږي، مریضي راځي، مرګ راځي، یا بعضې تغییرات طوفانونه راځي، خو چې یو اصول موجود دي په اجتماعي قرارداد کې د شخړو د اختلاف، ځکه دا ملک له اختلافونو له شخړو نه راتېر شوی ملک ده. آیا په دې بدلون سره ټولې شخړې او ټول اختلافات لاړ حل سو او یا راتلونکي کې به نه پیښیږي؟ بلکې دا خو د ژوند یو مسله ده، د ژوند سره تړلي مسایل دي. د دې لپاره د میکانیزمونه صحیح ده چې شریعت خو یو لوی رڼا ده، خو همدا چې په کارونو باندې بدل شي، په پلانونو بدل شي، او د دفاع مسله ده، د عدالت د تطبیق مسله ده، محاسبه او مراقبت موجود ده، او همدارنګه اعانه او تعاون ته اخر کې یاد کړ چې که چیرې یو ولس د خپلې بقا او د خپلې سلامتۍ او د تداوم د سولې او د امن دپاره په رضاکارانه توګه باندې یو د بل سره تعاون او همکاري او همپالنه رامنځته کړي، نو هلته بیا همیشه د تورې موقع نه مناسب مساعده کیږي، بلکې دا ټولنه سره متحرکه، فعاله، کلکه د انکشاف په لور باندې په حرکت کې او د فلاح او سلام خواته رسیږي. ځکه تعاون او اعانه چې تاسو یاده کړې، تاسو خدمت او زه ورسره یو نوع خدمت او رضاکارانه روحیه، ځکه خدمت دا اوس هم دغه مامورینو چارواکي که چیرې خدمت د غاتو ساتو لپاره او که خدمت داسې وي چې کله کله موږ لکه معلمان په نیمه ورځ کې به هم کار کوو، خو بیا به د شپې تیاري نیوله، بیا به مواد جوړول په یو ښه شکل باندې، نو دا تقریبا د موږ 24 ساعته غوندې ورسره مشغولتیا موجوده وه. یعنې د خدمت په څنګ کې رضاکارانه روحیه یو ملک چې وران شوی، له هغه نه که چیرې د خدمت، تعاون او د جوړولو مهارتونه، زه داسې وایم چې بعضې ټولنو کې د جوړولو مهارتونه او سکیل رامنځته شي، ځکه تاسو مخکې د تعمیر یادونه اوس کړه، خبره مهمه ده چې که چیرې یو تعمیر د خام د خټو په شان وي، همیشه باد باران او سیلابونو وړی، بیا یې موږ د خټو جوړوو، دا معنا د دې لري چې بیا به منتظر اوسو چې د سیلاب او د باران او د خټو په بهیر کې به لاهو کېږي. نو له دې کبله هغه شاوخوا چاپېریال کې چې منابع دي، د کلکې منابع دي، د هغو نه باید په ښه توګه استفاده وکړي، راتلونکي تعمیرونه موږ او تاسو ښه پاخه په ښه توګه چې د ټولنې ضرورت پوره کړي جوړې کړو، له تاریخ نه عبرت واخلو، یعنې له دې بیا ورانېدو نه عبرت واخلو، په ښه په سالمه توګه چې هغه ضروریات او هغه وسایل د ټولنې په نظر کې نیول شوي وي. د 100 کلو لپاره که چیرې مثلا یو پلان جوړ شي، د 500 کلو لپاره یو پلان جوړ شي، او په ښه او په ښه توګه باندې دا ټولنه جوړه شي. زما مقصد دا و چې همیشه د بارانونو طوفانونو ته بیا ونه سپارو، بلکې له هغه نه چې وران شوی شی د مهارتونو، د علم او د پوهې له لارې نه له هغه نه په ډېره ښه توګه جوړېدی شي. رښتیا همدغسې ده. موږ ښه یو مثال تاسو دپاره وایم، ځکه ستاسو متخصص د انجینري هستئ. که چیرې یو پل یا یو سړک یا یو تعمیر همیشه د بعضې د باندې محرکاتو چې مثلا باد ده، هوا ده، باران ده،
زلزله ده د دې شیانو څخه متاثره کیږي آیا دوباره یو نوی تعمیر جوړیږي دغه شیانو کې نظر نیول کیږي که نه د ځمکې مقاومات د موادو مقاومات حتی د جوړښت هغه مهندسي دا ټول شیان پکې نظر کې نیول کیږي او له تیر نه زده کړه حاصلیږي 100% د دې لپاره چې یو تعمیر جوړ شي هغه مهندسان ډېر مطالعه کوي تاریخچه د هغې منطقې ګوري آب و هوا یې ګوري هغه تعداب چې ګدي دغه سوګ چې ورته وایي سوګ څومره د مځکې لاندې ځي ژمي کې تعداب به د سوګ له خط نه د لاندې وي غیر له هغه نه هغه سوګ چې لاړ شي تعمیر چپکي یوې خوا بلې خوا ته اچي دغه ټول شیان هغه مد نظر باید ونیول شي او ټولنه هم چې جوړیږي هغه خلک چې غواړي ټولنه په یو رقم باندې رسم کړي یو لرلید ورته لري په هغه رقم باندې تجسم ورکړي باید دغه ټول شیان چې تا ذکر کړل په هغه باندې وشي د دې لپاره چې هغه وشي زه غواړم دغه بل سلاید د دوستانو سره شریک کړم چې موږ په بل پروګرام کې هم شریک کړی وو او هغه دغه د مدینې ماډل ده چې یو سیستم باندې چې موږ کولی شو دغه د ټولنې دغه شرایط چې تا وویلې دغه اولویتونه چې تا ذکر کړل په څه رقم سره کیږي نو دا د اسلام د ظهور په وخت کې د پیغمبر د خدای په وخت کې په مدینه کې دوی دغه یو سیستم تطبیق کړی و چې اول دا ده چې خلک دې ته متوجه کړل چې د ځان وده او مسؤلیت په غاړه واخلي اول ځان ورسوي بعد له دې چې ځان ورسي دغه اول شی دوی د دې لپاره وکړي بیا نو د کورنۍ وده ده او کورنۍ هم داسې وده وکړي چې په هغې کې اتحاد اتفاق او ټول شیان موجود وي او هر غړی د ټولنې همدغسې کلک او محکم د اعتماد وړ وي بعد له هغه نه دوی د سواد تعلیم او تربیه نظام هلته تر دې اندازې پورې راوست چې په جنګ کې به یې ځینې اسیران نیولي وو بندیان به یې نیولي وو که یوغو تعلیم او تربیه زده وه او سواد یې درلود یوغو ته به یې ویلې چې که تاسې دومره نفر مسلمانان تاسې یوغو ته سواد ور وښیئ موږ تاسې ازادوو تر دې اندازې پورې دغه د سواد او تعلیم او تربیه اهمیت یې درلود د مدینې په ماډل کې او هغه یا حدیث ده یا متل ده چې ویلي دي چې په علم چې وګرځي حتی په چین کې هم وي یا هغه متل ده په عربي کې متل ده چې من المهد الى اللحد یعنی از گهوارت گور دانش بیاموز دغه ډېر یو مهم او دریم عنصر دغسې یوې ټولنې د جوړولو لپاره چې تا وویلې چې هغه محکمه وي په هغې کې اعتماد وي په هغې کې محرکات ټول لکه هغه موټر چې ښه ګریس یې ورکړی هېڅ بې غږ ګرځي ښه مؤثر ګرځي ټولنه هم دغسې وچلېږي څلرم اقتصادي او مالي وده او بسیا ده تر دې اندازې پورې چې په دغه نورو ابراهیمي ادیانو کې چې په دې هغه باندې دي چې خدای پاک دنیا په شپږو ورځو کې جوړه کړله نو په هفته کې 7 ورځې دي دغه 8مه ورځ باندې خدای پاک استراحت وکړ په اسلام کې دغه شی نشته چې استراحت وکړي په اسلام کې امر شوی ده چې تاسې د جمعې لمونځ چې وکړئ تاسې په مځکه کې تیت شئ او د مځکې نه بهره واخلئ یعنې خپل اقتصاد ښه کړئ خپل ژوند ښه کړئ تر دې اندازې پورې دغه مهم و او پنځم مدني او ټولنیز فعالیتونه او مسؤلیت د مدینې په ماډل کې دوی یو قانون جوړ کړی و چې په هغه کې مسلمانان او غیر مسلمانان ټول وظیفې او وظایف او حقوق او واجبات معلوم شوي وو او په څه رقم سره یو د بل سره دوی همکاري وکړي تعاون وکړي د هر مهاجر لپاره یو انصار جوړه شوي وو چې دوی به یو د بل سره کار کوي تر څو داسې فکر منځته رانشي چې دغه مهاجر دي او دغه د دې منطقې خلک دي
هغه ټولنه کې بیخي داسې وصل منځته راسي. نو دغه اصول د دې لپاره ډېر مهم وو، او که په اوسني ټولنه کې دغه اصول هم تطبیق سي، هغه ټولنه به ډېره محکمه وي. لودین صاحب ته خبر یې چې ما 3 کاله مخکې 4 کاله مخکې ما د روزې د مبارکې میاشت کې ما هره ورځ به مې یو پوسټ په فیسبوک کې اچاو د ټولنې د ودې په باره کې، خصوصا په دیاسپورا کې، هغه د مهاجرو ټولنې. بیا هغه ما یو کلیکشن ترې جوړ کړی که ځینې دوستان غواړي په انګلیسي باندې ده، کولی شي ماته پیغام راولېږي، زه کولی شم هغه ورسره شریکم. په هغه کې ما دغه د مدینې ماډل هغه دغسې 5 شیان دي، بیخي مې صحیح تشریح کړی ده، څه رقم سره کېږي، څه رقم سره عملي کېږي. او حتی هغه ټولنې مثلا په کاناډا کې چې ما ښودلي دي چې دغه ماډل نه استفاده کوي، لکه مثلا د اسماعیلي ټولنې غړي په کاناډا کې، یا د یهودانو د ټولنې غړي په کاناډا کې، یا حتی د هیواد په سویه باندې د اسرائیل دغه ماډل استعمال کړی، او دوی 8 میلیونه دي، په مقابل کې 1,600 میلیونه مسلمانان دي، زور نه پې رسیږي. دغسې یو ماډل استعمال کړی. نو دا یو ډېر مهم ماډل ده چې مسلمانان په هر ټولنه کې، په هر سویه کې، که یو کوچنی سازمان یې، که په کلي کې، که په ولسوالۍ کې، که په ولایت کې، که په ټول هیواد کې د دغه ماډل نه که استفاده وکړي، هغه ټولنه به ډېره قوي. او دغه که چیرې یعنې ټولنې خصوصا پس له ورانېدو نه چې جګړو ځپلي، او یا په هغه کې انارشي موجوده وي، اصول موجود نه وي، د اعتماد بحران خو همیشه هغه وجه کې چې اړیکې په منظمو قواعدو باندې استواره نه وي، او یا مدافعه او تعاون په هغه کې موجود نه وي، او له دې باندې شرایطو نه همیشه متاثره وي. دننه هم هغه کپاسیټي چې دلته په دغه 3مه ماده کې یا 4مه کې ده، دغه ټولې مادې یو له بله سره تړلي، دا له دې نه غفلت شوی، نو همیشه د شړېدو په حالت کې یعنې هغه ته برابرېږي، همیشه مشکلاتو ستونزو ته مناسبې او مساعدې، لکه یو وجود چې همیشه خوار او غریب خوارځواکي سره مخامخ وي، نو مرضونو ته یا د ویروسونو یا بکتریاو یا د باندې او دننه پرازیتونو ته ناروغتیاو ته ډېر مساعد او مناسب ګرځېږي. دغه تاریخ کې دې ته وګورو، دغه ماډل باندې د مدینې ښار داسې جوړ سي، او په 10 کالو کې ټول شبه جزیره د عربستان ونیوله، تر کنټرول لاندې راوستله. په 15 کالو کې ان تر افغانستان راورسېدل، ان تر افریقا پورې ورسېدل. دا خلک دومره زور پیدا کړی و. د زور په څنګ کې داسې یو ماډل و چې بشري ټولنې دغسې یو ماډل ته ضرورت درلوده، او دغه ماډل واخیستل سو، زر قبول سو. همیشه داسې معنا نه لري چې یو شی چې زور سره راسي اما د قبولیت وړتیا پکې نه وي، او ټولنه هغه وانخلي، هغه د انسان د فطرت سره یا د ټولنو د ضرورتونو سره برابر نه وي، ټولنو ته وده او ارتقا ورنه کړي، هغه ازادي فطري هغه روحي وړتیاوې پوره نه کړي، نو د زور سره د ختمېدو سره هغه خپله ختمېږي. نو دا معنا د دې لري چې د مدینې ماډل چې د پیغمبر علیه السلام مبارکو لارښوونو باندې د الله تعالی د هدایاتو لاندې داسې یو ماډل د انسان لپاره یا د ټولنې لپاره جوړ سو، د ټولنه په تعمیر سوه. هلته اعتماد او باور ته داسې حده پورې رسېدلی و چې یو بلې مرحلې ته چې هغه ته ایثار وایي، تر ایثاره رسېدلی، یعنې له ځان نه بل ته ترجیح ورکوله. رښتیا هم، یعنې د ضرورت په وخت کې د ځان نه بل ته ترجیح ورکولو تر حده پورې دومره انکشاف رامنځته شوی. له دې کبله که چیرې موږ غواړو چې خپله ټولنه دوباره آباده کړو،
ضرورت دې ته نشته چې موږ بیا تحقیقات وکړو، نوي نوي ځایونه نه یو شی را کاپي کړو، بلکې تیار یو شی شته. خصوصا موږ دا وایو چې هغه چارواکي چې په افغانستان کې مسؤلیت د دې لري چې یا مدني خلک دي یا دي یا بعضې منظمې دي یا هغه خلک دي چې اقتصاد باندې پانګونه کوي. اقتصادي پانګونې هم چې دغه شیان په نظر کې ونیول شي چې ځاني وده پکې رامنځته شي، کورنۍ پکې تقویه شي. یعنې هره سرمایه ګذاري که چیرې ضمني دغه شیان په نظر کې ونیسي چې هلته افراد پکې تقویه شي، مسلکي شي، هره پروژه کې افراد مسلکي شي، کورنۍ ودې ته توجه وکړي، پکې سواد او تعلیم و تربیه رامنځته شي او ضمناً مدني فعالیتونه هلته تقویه کړي، نو دا ماډل ته کار کوي. که هره پروژه تنه خپل اقتصادي ګټې په نظر کې ونیسي او نور شیان ته ضمني کې نظر کې ونه نیول شي، دا مشکلات رامنځته کوي. زما هدف دا ده چې چارواکي په هر قرارداد کې که چیرې دغه منطقې د انکشاف لپاره دغو مطالبو ته هم توجه وکړي او په قرارداد کې جای په جای کړي چې هره پروژه یا هر اقتصادي تشبث نورو کومو شیانو ته قوت ورکوي. نو دا به انشاءالله د ټولنې د انکشاف او د اعتماد او باور او د هغه ځان بساینې دپاره مرسته وکړي. زموږ یو ورور محترم نعمت الله مجددي صاحب، تاسې به یې پېژنئ، دلته یو پیغام سلامونه یې رالیږلي، ویلي د تاسې دواړو مشرانو کوششونه د اجتماع جوړولو لاره کې د ستاینې وړ دي. الله تعالی دا خدمت قبول کړي. محترم مجددي صاحب، ډېره مننه د تاسې له تشویق نه، د تاسې له دغسې یو مهربانو خبرو نه. دا یو چې نور دوستان هم ضرور نه ده، موږ صفت او مداحي ته ضرورت نه لرو، اما که چېرته خپل نظریات او خپل برداشتونه د موږ سره شریک کړي، دا موږ ته قوت راکوي چې په مخ لاړ شو. نو مجددي صاحب نه ډېره مننه. واقعا مجددي صاحب یو له هغو کسانو نه ده چې د ټولنې د هر درد او تکلیف ته پیش قدمه ده او دغه د ټولنیزه خدمتګزارۍ روحیه یو نمونه او مثال ده چې موږ تاسو یادولی شو چې ځینې ورونه او ځینې خویندې په دې ټولنو کې شته. په خاصه توګه مجددي صاحب په زغرده ووایو چې ځکه دا مثال د قبول وړ او ټولو ته یو نوه مثال ده، ځکه چې موږ مثالونو ته هم ضرورت لرو چې تر څو دوی ډېر پروګرامونه د افغانانو لپاره په افغانستان کې هم جوړ کړي، تعلیمي پروګرامونه یې دغه سواد او تعلیم او د تربیې نظام چې مهم رول لري، دغه د اعانې او د تعاون او د خدمت په لاره کې ډېر کارونه کړي دي. نو د ستاینې وړ دي د خدمتونه. یو شی چې مختلف فعالیتونه سره وصل کوي او د یو هدف په لوري په ښه توګه متحرک کیږي، هغه دا ده چې یو د بل سره یو ځایتوب کې په تعاون کې مخته ولاړ شي. نو د فلاح او سلام په لوري باندې حرکت لکه چې تاسو دیږي کې مخته راوست، دا یې کړنلاره او تګلاره ده. نو د دې لپاره چې دغه ماډل چې موږ فکر پرې وکړو، د مدینې ماډل چې دلته موږ تاسو ته وړاندې کړ، که دا استعمال شي، دغه ټولنه د افغانستان چې اوس د محتاجي په ساحه کې ژوند کوي، کولی شي وده وکړي د خودکفایي ساحې ته، او که دوام ورکړي د خودکفایي او د استقلال له ساحې نه هم دوی د فلاح او سلام ساحې ته ګامونه واخلي. اوس خو په دغه میاشت کې افغانانو د استقلال ورځ هم لمانځلې ده، اما لا تر اوسه هم علاوه په دې چې 115 کاله مخکې استقلال افغانانو حاصل کړی، لا تر اوسه د محتاجي په دوره کې دي. زه فکر کوم چې یو د استقلال اخیستل دي او بیا بعد له دې نه چې استقلال منځته راشي، په ټولنه کې څخه د مدینې ماډل تطبیق کړي، بیا نو کېدای شي چې هغه ټوله ټولنه د خودکفایي دورې ته وده وکړي.
خو استقلال د یو روښانه راتلونکي لپاره د فعالیتونو د اجراعاتو لپاره د فضا برابرول دي. یا ضرورت ده اما کفایت نه کوي. ضرورت ده، خو دغه خبره لږ باید دا وسپړل شي، خصوصا هغه خلک چې دغه تجلیل کې په څنګ کې چې سمبولیک شیان دي، خو ښه خبره دا وي چې له تیرو نه څنګه درسونه واخیستل شي او څنګه وکول شي چې استقلال همه جانبه سي، ساتنه وسي. هغه شیان چې بیرته استقلال له چیلنج سره مخامخ کوي او یا یې همیشه بیرته هغه اهدافو ته نه رسیږي، پکې هغه شیان که چیرې مبهم پاتې سي، تیاره پاتې سي، نو ناخودآګاه به بیا ډېر خلک بیرته له استقلال هغه ظاهرا استقلال نه محرومه کېږي. مشکل دا هم ده چې یعنې موږ دلته اوس په هجرت کې موږ د افغانستان استقلال لمانځو، داسې هم فکر وکړو چې که رښتیا افغانستان مستقلي ولې په هجرت کې موږ ژوند کوو. دغه موږ نمونه د دې چې دومره خلک دلته، خصوصا هغه خلک چې استعداد لري د خپل وطن د آبادۍ لپاره، د هغه لپاره یو حس لري، په ګران ده. نو دا تاسو یو ښه مثال راوړ چې دلته د موږ د افغانستان د بیرغ رپول او په خپله جي کې یا مثلا هغه څه چې غواړو پس له استقلال موږ څه غواړو، صرف دا یو سمبولیک احساساتي چیغه ده او که شاته یا مخې ته نور څه هم شته. په مخ به لاړ شو د دې لپاره چې په ټولنه کې اعتماد ښه وده وکړي. دغه د ټولنې هغه غړي، هغه شیان چې ټولنه ترې جوړیږي، هغه په خپل ذات کې هم باید د اعتماد وړ وي. نو په ټولنه کې موږ افراد لرو، موږ تنظیمونه لرو، موږ سیستم د بازار لرو، په هغو باندې به لږ زره خبرې وکړو. نو په مخ به لاړ شو. په دغه سلاید کې زه غواړم چې دا تشریح کړم چې په ټولنه کې خلک په انفرادي ډول پخه خښته ده که نه ده، په تعمیر کې چې استعمالیږي، د اعتماد وړ ده که نه. دغه څلور شیان چې د اعتماد پایې دي، په ځان کې هغه ته یې وده ورکړې ده. که د مدینې ماډل چې خو اول دا ده چې ځان ورسوي، نو دغه څلور شیان په هغه کې صداقت او تمامیت ده، په هغه کې حسن نیت ده، په هغه کې ظرفیت او هغه کفایت ده، او په هغه کې فعالیت او نتیجه ده. دغه څلور شیان په قسم د فرد په موږ کې موجود ده که نه. که په موږ کې موجود دي، نو په هغه ټولنه کې په هر ځای کې چې زه یم هغه خپل مقصد او هدف مې اجرا کړی ده، خپل مسؤلیت مې په اوږه اخیستی ده. او دغه شیان نه وي، زه د اعتبار وړ نه یم، ما باندې هغه نور شیان چې د ما چاپېریال کې دي هغه په ما اعتماد نه کوي. او بله خبره دا ده درانی صاحب چې دغه موږ او تاسو خپل ذاتي یا په ځان باندې اعتماد هم د دې یادونه کړې وه. کله چې یو څوک صداقت او تمامیت کې مشکلات ولري او حسن نیت یې هسې ګډوډ غوندي، حسن نیت خبره پکې بیخي په خبره هم نه وي، او ظرفیت او استعداد او ابیلیټي یا کپیبیلیټي د کارونو هم پکې کار نه وي ورته سوی او په دې باندې خبر نه وي، نو د هغه فعالیت او نتیجه به څه شي؟ نو دا معنا لري چې که چیرې موږ غواړو چې ټولنې جوړې کړو، اولې خوښ یې همدغه د پخو خلکو یا د پخو خښتو جوړول دي، په دې باندې کار کول او سرمایه ګذاري ده. هغه د مدینې ماډل اول شی دغه ده. دغه خبره ده چې مثلا په هلته د اسلام په مبارک دین کې د داخلېدو چې د الله تعالی په وحدانیت ایمان او همدارنګه د پیغمبر علیه السلام په رسالت ایمان او په یو لوی ویژن چې آخرت کې او د اعمال صالحه، دا سبب د دې شو چې دفعتاً خدا نه راتله اعمال صالحه او د ایمان او د اسلام قوت خو په دغو شیانو پورې مربوطه شي، څومره صداقت رامنځته شو، څومره تمامیت، حسن نیت، ظرفیت او فعالیت کاري، او دا یو دوامداره عملیه ده.
چې په خاصه توګه د تعلیم او تربیې په واسطه باندې، ځکه چې د خدای تعالی هدایت همیشه د یو تعلیمي حیثیت یې درلوده، چې همیشه به د یو مسلې دپاره الله سبحانه وتعالی خپلې لارښوونې را لېږلې وخت په وخت د حالاتو سره سم، او د هغې د تطبیق او عمل دپاره به دغه افرادو زده کړه کوله، لاس په کار کېدل به، او دا پاخه شول. او که رښتیا نورین صاحب که زه ووایم دغه اعمال صالحه ته یاد کړل دا د مسلمانانو انحصار نه ده، نامسلمانان اعمال صالحه نه کوي. اوس مثلا ناکامورا هغه جاپاني چې بودیست و که زن بودیست و که هر څه و، په افغانستان کې ډېر اعمال صالحه کړي دي. تاسو ښه یادونه وکړه، دا انسان فطرتا یو متمدن موجود ده، ځکه چې انسان د حیواناتو له دنیا نه چې فرق لري، ټول حیوانات په خپله سطح کې یو تمدني خصوصیت لري چې ځان ته ځاله جوړوي، د خپلو بچو د حفاظت لپاره کار کوي او په دې مجهز شوي دي چې خپل محیط کې ساحه کې ځان وساتي. خو انسان بیا داسې یو موجود ده چې بالفطره متمدن او د یو جوړونکی خصوصیت لري، او د ځان د تیرو نه زده کړې کوي او په حال کې د راتلونکي لپاره تدابیر نیسي. یعنی په طبیعي توګه هم انسان داسې یو خصوصیت لري، خو د خدای تعالی له طرفه هم په دې باندې مکلف ده چې د آبادۍ او د عدالت او د انصاف او د خوشحالۍ او د امنیت لپاره کار وکړي. نو له دې کبله انسان من حیث کل دا ټول انسانان چې هر چېرته دي هغه خو په هغه فطري ایمان او په تمدن مجهز دي، سر د دماغ اکبر د دوی داسې جوړ شوی ده چې هغوی فکر وکړي، او فکر او عقل د همدې دپاره داسې دوی یو نوی شی رامنځته کړي، یو خلاقیت یا یو ابتکار ولري. نو ټول خلک فطرتا که هر څوک صداقت او تمامیت ولري، دا انساني هغه ده یو ارزښت ده، حسن نیت ولري، ظرفیت کاري ولري، د هغه فعالیت به نتیجه ولري او فعالیتونه سم تنظیم کړي. دا د تا د خبرې تایید په دغه باندې کوم، یا د خلک باید واوري سي، او که چیرې مسلمان هم دغه شیانو نه لري بیرته پاتې کیږي، او که یو څوک او بل داسې مسلمانان زه په دې باور یم چې دغه ټول انسانان بالفطره مسلمانان دي، ځکه د الله تعالی ځینو قوانینو ته قبول کړي دي که نه دي قبول کړي، دوی تسلیم دي هغه ته، د هغه حدودو کې زندگی کوي. نو دې له کبله دغه شیان چې دي فطري او عام دي، عام ارزښتونه دي، عام انساني ارزښتونه دي. نو د دې لپاره زه دغه د فعالیت او نتیجې باره کې زه غواړم چې دغه بل سلاید تشریح کړم. نو که چېرته موږ غواړو چې دغه نور شیان هم تیار کړي دي، صداقت هم لرو، حسن نیت هم لرو، ظرفیت هم لرو، فعالیت هم کړی ده، نتیجه د کار څنګه کوو، په دې باره کې زه غواړم چې هغه وکړم، چې دغه بل سلاید د دغه لپاره دلته راوستلی ده چې په دغه باندې کار وکړو. او دا داسې سلاید ده چې موږ داسې یوه ساحه ولرو، لکه دغه دایره چې ته وینې، دغه یوه ساحه ده، د موږ محیط په دې کې ده، د موږ محیط ده، او په دې محیط کې د موږ نفوذ، د موږ فعالیت، د موږ مدیریت، د موږ کنټرول په څه رقم سره تشریح کیږي. زه باید داسې تشریح کړم چې متوجه سي چې دغه درې دایرې تاسې وګورئ. دغه مرکزي دایره چې زرغون رنګ لري، په دغه کې موږ کنټرول لرو. موږ په دغه محیط کې چې ژوند کوو، ځینې شیان د موږ د کنټرول تر لاس لاندې دي، موږ یې کنټرول کولی شو، موږ کولی شو هغه ته تغییر ورکړو، موږ کولی شو هغه وساتو، موږ کولی شو هغه ته وده ورکړو، بهبود ماتې کړو، هر شی د موږ له کنټرول لاندې دي. بیا دغه دویمه دایره چې ده، په دې کې دا موږ کنټرولولی نه شو او مدیریت یې کولی شو، موږ کولی شو دغه مدیریت وکړو. دغه درېیمه دایره موږ تاثیر او نفوذ کولی شو، مدیریت کولی هم نه شو، اما یو تر یوې اندازې پورې نفوذ لرو په هغه کې، تر تاثیر لاندې یې راوستلی شو. نو که چېرته
هغه یو فورمول دی په هر شي باندې چې فوکس وکړي هغه توسعه پیدا کړي. نو دې پورې اړه لري، د موږ نتیجه په دې پورې اړه لري چې د موږ هغه توجه او فوکس په کوم ځای کې ده. عموما موږ چې افغانان وینو لکه دغه مثلث چې تی وینې، د موږ د افغانان بحثونه چې موږ ګورو د دوی توجه په داسې شي کې ده چې نه په هغه باندې تاثیر لري، نه هغه مدیریت کولی شي او نه یې کنټرول کولی شي. په یو مثال درانه صاحب مثال دا ده چې مثلا موږ دلته بحث کوو د خلکو سره، په هغه باندې موږ د امریکا په پالیسي باندې غږیږو، د پاکستان په پالیسي غږیږو، د دنیا څه خل کېږي او دنیا څومره ظلم کړی په موږ باندې او څه کړی، اما هېڅ تغییر نه شو پکې راوستی، ځکه د موږ د تاثیر نه د باندې دي دا شیان. موږ فوکس غلط ده. موږ چې شي تاثیر کولی شو هغه شی چې د موږ د کنټرول لاندې ده. که د موږ فوکس هغه شی چې موږ کنټرول کولی شو په هغه کې وکړو او هغه ښه کړو او د هغه توسعه پیدا کړي. یعنې دې معنا لري چې هغه ځاني برخه چې موږ مخکې یاده کړه چې په خپل ځان باندې په عوض د دې چې د باندې او په داسې شیانو باندې خپل ذهن او انرژي او وخت مصرف کړو چې په هغه باندې نه کنټرول لرو، نه مدیریت کولی شو، نه تاثیر کولی شو، او د موږ خپل وخت او انرژي په ضایع شي، د هغه په عوض باندې که موږ په ځان باندې یا په هغه برخو یا د موږ د ځان په هغو کارونو یا کړنو باندې چې کنټرول لرو هغه اصلاح کړو، هغه سم کړو، یا مدیریت کولی شو، لکه د کورنۍ وده او بهبود. د کورنۍ وده، د ځان وده ډېر مهم دا ده چې کورنۍ خو د ځانونو نه جوړیږي، بیا دوه فرده چې یو د بل سره یو قرارداد اجتماعي یا د کور د جوړولو قرارداد کوي، په ټولنه کې یو تمدن رامنځته کوي. تمدن له کور نه او د هغو اړیکو نه چې یو دوه فرده یو نر او ښځه یو نارینه او ښځینه چې هغه د میړه او د ښځې په شکل باندې ازدواج کوي، دغه ځای نه راپیل کېږي. که دا دواړه ځاني کنټرول ولري، ویژن ولري او صداقت او تمامیت ولري، خو دغه کورنۍ کې تعاملات ښه نتایج ورکوي او اثر مثبت اثر په دې باندې کوي. تاسو د ځینو قومونو مثال ورکړ، هلته که دې قومونو ته که چیرې په دقیقه توګه وکتل شي، هلته دننه هغه کورنیو کې دغه بعضې شیانو ته توجه ده. تاسو د بعضې قومونو یادونه وکړه چې هلته هغه افراد یا پلار و مور یې په زامنو باندې په اولاد باندې څه کار کوي، کورنۍ څه رقم دي، اقتصادي وضعیت له هغه وړکتوب نه هلته توجه کوي چې څنګه اقتصاد جوړ کړي، څنګه ځان خودکفا کړي، بساینه. موږ نه بساینه تر څو چې په اصطلاح ودونه خلکو کړي خبر نه وي چې څنګه خود بساینه خودکفایي ولري او په هماغه غربت او فقر کې تر اخره پورې لاس په ګریوان ژوند تېروي. که د موږ توجه له یو شیانو نه چې موږ هېڅ کار هم نه هېڅ تاثیر هم نه پرې لرو، د هغه نه یې راولو هغه شی چې موږ کنټرول کولی شو یا مدیریت لرو یا حتی یو نفوذ پرې لرو، په هغه ساحه کې وي د موږ نتیجه به هغه څلرمه پایه د موږ د اعتماد زیاته کړي، قوي به یې کړي. نو دلته من حیث یو وړاندیز خپلو ټولنو ته یا خپلو کورنیو ته، خپلو افرادو ته که چیرې د یو مثبت وړاندیز په توګه باندې موږ داسې ولرو چې که چیرې افغانان په هغه محیط کې چې ژوند کوي سره له دې چې څومره فرصتونه موجود دي دلته د هغو نه په ګټه اخیستو کې د خپلو ځاني ودې دپاره، د خپلو اړیکو د ودې دپاره او همدارنګه د بد د هغه شیان چې نقص یا د اعتماد د ماتېدو سبب کېږي د هغه د کنټرول او د هغه خنډونو د له منځه وړلو لپاره فعال سو، موږ به په ډېر لږ وخت کې یو ښه ماډل د یوې ښې ټولنې دلته عرضه کړی سو. موږ به د تعمیر ښه پخه خښته یو.
ښه په ښه خښته به سو. او دلته نو نهادونه موجود دي، نهادونه هم کولی چې هغه ساده ساده مسایل آه، خپلو نهادونو کې یا خپلو جوړښتونو کې تطبیق کړي. او که چېرته د موږ فوکس او توجه په هغه شي کې چې موږ کنټرول پې لرو، هغه توسعه کوي. مستقیم هغه شی چې موږ مدیریت کولی شو هغه هم توسعه کوي، او چې تاثیر هم لرو هغه هم د ټوله دایره توسعه پیدا کوي. په دغه رقم باندې موږ نتیجه ورکولی شو. وخت هم کم ده، لږ ذره به سرعت باندې لاړ شو. بل شی چې موږ د دې لپاره آماده کوي چې د اعتماد وړ یو په ټولنه کې، او هغه وظیفه چې په ټولنه کې موږ ته راکړی شوې یا موږ غواړو هغه وظیفه واخلو، هغه په ښه صورت سره په مخ بوځو. دیارلس هغه دي شاخصونه شاخصونه دي د اعتماد لپاره چې موږ دغه ته وده ورکړې ده که نه. چې په یوه شاخصو کې د کرکټر شاخصونه دي، د کلام وضاحت، نورو ته احترام، د شفافیت جوړول، د خپلې غلطي اصلاح کول، نورو ته وفاداري، او د اهلیت او ظرفیت وده ورکول. دغه د عمل نتیجه چې اوس موږ پې وغږېدو، د ځان وده او ښه کول، د توقعاتو وضاحت، محاسبه او مسؤلیت، او د واقعیت سره مخامخ کېدل، او یا هغه ګډ شاخصونه لکه نورو ته غوږ نیول، چې نرم مهارتونه چې موږ هغه باندې ډېر غږېدلي یو، تعهد او وعدو ته وفا، او په نورو باندې اعتبار کول. که دغو ته وده ورکړي نو موږ رښتیا په حقیقي صورت سره هغه تعمیر کې هغه وظیفه چې موږ لرو هغه په ښه ډول باندې موږ په مخ وولی شو، او هغه د موږ اطراف ته سیمټ چې موږ ورته وایو د اعتماد ته، هغه به ډېر قوي وي. بل شی د اړیکو لپاره، آیا په ټولنه کې د اړیکو لپاره د تنظیم، هغه تنظیم چې په ټولنه کې کار کوي، یو بل عنصر د ټولنې تنظیمونه دي. هغه دغه څلور پایې چې موږ د انفرادي هغه باندې وغږېدو، هغه یې لري که نه؟ هغه تنظیم چې جوړ شوی ده، صداقت په هغه کې موجود ده که نه؟ د دوی هغه ارزښتو کې صداقت موجود ده؟ حسن نیت شته پکې که د تخریب لپاره ده؟ ځکه ځینې تنظیمونه امکان لري د تخریب لپاره وي، یا ناګاهانه د تخریب کارونه وکړي. آیا دوی دغسې ظرفیت لري که نه؟ آیا د دوی فعالیت او نتیجه خلکو لیدلی ده چې دوی اعتبار پرې وکړي؟ که وي او دغه نور 14 هغې هم شاخصونه یې هم وده یې ورکړي، نو هغه تنظیم هم د اعتبار وړ خلک اعتبار پرې کولی شي، او ټولنه کې خپل اصلي او مهم رول لوبولی شي. په عین رقم باندې موږ وویل چې د بازار کې ځینې محرکات دي، که دغه درست تنظیم شوي او یو میکانیزم ورته موجود وي چې په هغې کې د بازار نرخ او اصول، د تبادلې معیارونه او کنټرول، د محصولاتو او خدماتو د کیفیت د سویې ساتنه او لوړول، د تقاضا او عرضې توازن، د احتکار ممانعت او کنټرول، د فساد ممانعت او کنټرول، د اسعارو او د ارزښت ساتنه او مدیریت. دغه شیان کوي نو هغه ټولنه دا لکه د ټولنې لپاره ګریس داسې ده چې په غوړی کې او د ټولنې هغه څرخونه په ښه ارامي سره یو د بل سره تاویږي. نو که دغه شیان وشي، هغه ټولنه به رښتیا چې قدمونه واخلي د محتاجي له ساحې نه به د استقلال او د خودکفایي ساحې ته، او د هغه نه به د فلاح او سلام ساحې ته لاړ شي. یعنی اعتماد او باور د کامیابۍ او فلاح په لور باندې د تحرک تګلاره، همدارنګه د مختلفو څرخونو ترمنځ د ګریس حیثیت لري، د مختلفو ټولنو د ثبات او د واحدونو ترمنځ او د بل سره د کلکوالي لکه د سیمټ غوندې حیثیت لري. نو خصوصیت یې دا دی چې د اقتصادي ودې او د فلاح او د سلام په لوري باندې، د همکارۍ په لوري باندې، د تعاون چې دا شپږم شی دلته ده، د دې په لوري باندې خنډونه لرې کېږي تر نه. یعنې په دغه ټولو له اول نه تر 5مه پورې
د اعتماد او باور خپل رول لوبوي دې ساحه کې. له دې کبله د موږ دغه میډیا نن سبا د یو عنصر په توګه باندې د اعتماد او باور په رامنځته کېدو او په ماتېدو کې هم مهم رول لوبوي. دراني صاحب زموږ نه دا یو موضوع لږ پاته غوندې ده، خو موږ خپله دغسې کار کوو او دغه د نرمو مهارتونو په اړه باندې خبرې کوو. میډیا هم کولی شي چې په یو شکل باندې اعتماد ته وده ورکړي، او متاسفانه اکثرا د میډیا خبرونه د اعتماد او د باور د ماتېدو سبب سوي. تاسو یوه احصایه نشر کړې وه چې په دنیا کې په لویو ملکونو کې د اعتماد د سطحې مسله کته خواته روانه ده. نو موږ د دې دپاره چې د اعتماد سطحه لوړه شي، په راتلونکي کې داسې یو کنفرانس هم فکر کوم چې لرو. او ډېر ښه موضوع شوه. ما دغه مې غوښتل چې شریک کم دوستانو ته خبر ورکړو چې راتلونکي جمعې په ورځ باندې موږ پروګرام نه لرو. یوازې د دې جمعې په ورځ باندې موږ د شنبې په ورځ باندې یو کنفرانس جوړ کړی چې د زوم له لارې نه به دوستانو ته وړاندې شي، او په هغه کې یو لوی معیار اعتبار دا ده چې په خصوصي سکتور کې څومره خلک حاضر دي چې پانګونه وکړي. او عنوان به هم همدغه وي. دغه پوسټر تاسې ګورئ، په خصوصي سکتور کې پانګونه، ګواښونه او فرصتونه. په هغه کې موږ درې دوستان هم دعوت کړي دي چې په دغه باره کې خپل برداشتونه او خپل نظریات د موږ سره شریک کړي. چې محترم حاجي عبیدالله صدرخیل ده چې په دوبۍ کې د افغاني تاجرانو او بزنسمنانو مسیرتوب د ده په غاړه ده. په تورنټو کې عزیز امیری چې د کاناډا افغان بزنس کونسل رئیس ده، او په امریکا کې سلیمان بصیر چې هغه د افغان امریکن بزنس الاینس رئیس ده. دوی درې د موږ میلمانه دي، او دوی به په افغانستان کې څه رقم سره خلک کولی شي سرمایه گذاري وکړي، څه خطرونه، څه ګواښونه چې موجود دي، او څه فرصتونه خلکو ته موجود دي چې دا کار وکولی شي. په دې باره کې به موږ غږیږو. او انشاءالله هغه څوک چې اقتصادي متشبثین دي یا کارکوونکي دي او دلته په کاناډا کې په دغو لارو کې بوخت دي، کولی شي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي یا خپل نظریات او خپلې تجربې شریکې کړي. نو دا یو که چیرې بعضې خلکو په اصطلاح سپیشل یا خاص پروګرام ده چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او په هغه کې د سرمایه ګذارۍ په اړه باندې خبرې کیږي، او انشاءالله چې افغانستان کې دا فرصتونه خو رامنځته شوي دي چې خو موږ او تاسو په څنګ کې مخکې دا خبرې ټولې د دې دپاره وي چې تر څو دغه سکتور ته د سرمایه ګذارۍ دپاره فرصتونه لا پراخ شي. او اعتماد او باور یو له هغو مسایلو نه ده چې د دې سکتور د ودې دپاره او همدا رقم د دې سکتور د سرمایه ګذارۍ دپاره هلته لارې برابروي. نو دوستان به په ورو ورو رخصت کو. خدای دې وکړي چې دغه پروګرام یې خوښ شوی. په دغه پروګرام باندې موږ دغه د اعتماد د ودې شپږ پروګرامونه ختم کړل. د کنفرانس نه وروسته به بیا یوه بله موضوع مطرح کړو. زولودین صاحب د نرمو مهارتو په ساحه کې، او ورو ورو به دغه پروګرام په مخ بیایو انشاءالله. د خدای پاک اراده وي او رضا وي نو دغه پروګرام ته به دوام ورکوو. او خدای دې وکړي چې راتلونکي شنبې په ورځ باندې تاسې نور دوستان هم خبر کړئ چې دغه جته راسي او د دغو دوستانو نظریات واوري. د افغانستان د راتلونکي په باره کې امکان لري دوی ښه نظریات ولري، دوی سرمایه پانګونې کوي، نه تنها په افغانستان کې د دنیا په نورو منطقو کې پانګونې کوي. نو امکان لري هغه جزئیات وایي چې ولې دوی په نورو ځایو کې کوي، په افغانستان کې نه کوي، څه وخت په افغانستان کې کوي،
څه خل شرایط په افغانستان کې ضرور دي د دغسې کارو لپاره چې خلک په هغه باندې اعتماد وکړي، څه خل قراردادونه اجتماعي قراردادونو ته ضرورت ده، موجود دي که نه دي موجود، په څه رقم سره منځته راځي، په دغو شیانو به دوی وغږېږي. او تاسې کولی شئ چې بیا د فیسبوک د کامنټ له لارې نه د دوی نه سوالونه مطرح کړئ. موږ به کوشش وکړو چې سوالونه دوی ته وړاندې کړو او د دوی جوابونه واورئ. او ان شاء الله چې دا به د پانګونې لپاره یو هغه برخې چې تر اوسه د تشریح شوي نه دي لا واضح کړي. او د تاسو خبره که چیرې دوی پوښتنې یا وضاحتونه غواړي کولی شي چې بیا چون هغه خلک د دې مسلک او د دې تجربې خاوندان دي، دا د متشبثینو سره مرسته کوي چې تر څو په سرمایه گذاري کې یا په تجارت کې یو تعداد معلوماتونه سره شریک کړي. او دا سبب د دې چې موږ اقتصادي ودې په لور باندې اوچت ګامونه واخیستلی شو. نو بس دوستان به رخصت کو تر بلې شنبې پورې انشاءالله. د شنبې په ورځ به بیا انشاءالله سره ګورو وینو. تر هغه نه مخکې امکان لري موږ یو اشتهاري پروګرام هم ولرو چې دغه پروګرام نور په مخ خلک پرې خبر کو. نو بس د خدای په امان دي. هیله ده چې ښه وخت ولرئ. سلام علیکم.